که چیرې یو انسان په غټ مصیبت کې مبتلا وي، په یو غټه پریشانی کې مبتلا وي، یو غټ پریشانی الله رب العزت ور باندې راوستلې وي، یا د یو غټ مشکل سره مخامخ وي، نو یو داسې وظیفه چې الله رب العزت د دې وظیفې په برکت سره ډیر مسلمانان د هغه مشکلات ور حل کړي. ما خپل په دې وظیفې باندې تجربه کړې ده، تاسو هم په دې وظیفې باندې تجربه وکړئ. نن سبا هر یو کس پریشان دی، د مشکلات سره مخامخ دی او مصیبتو کې راګیر دی، نو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور د سره شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ورسیږي. تاسو کم څوک دا ویډیو ګوري، هر کس باید چې دا ویډیو د سره شیر کړي. هغه آیات به دغه وظیفه به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم ان شاء الله العزیز چې حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا یو داسې وظیفه مبارکه ده چې ما په خپل ژوند کې په دې باندې تجربه کړې ده او مشکل مې الله حل کړی دی. د دې وظیفې ویلو طریقه څه ده چې تنها به کښېنې، یوازې به کښېنې او 313 ځلې 313 واره به دا وظیفه وکړې او په شروع کې به هم 3 واره درود شریف، په آخره کې به هم 3 واره درود شریف ضرور وایې.